پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. په افغانستان، پاکستان او نورو سیمو کې د پښتو داسې یو لیکوال، ادیب او څېړنکار به نه وي چې هغه به د محترم همیش خلیل صاحب نوم سره آشنا نه وي. هغې نن پرون ډېر زیات کمزوري شوي دي، خو تېر کال یې په مرکه کې ماته خپل کلام داسې ویلی و. دا وایي چې د اوبو په شڼهار کې د آبشار په نري ساز کې د دې غرونو خاموشۍ کې د مارغانو په آواز کې چې ګډېږي په شاډولو ونې څانګې هر انداز کې د دې تورو تورو غرونو په نشیب او په فراز کې دغه څوک متحرک دی په خاموشه شان انداز کې. یعنې الله تعالی ته اشاره ده. پوه شوم چې دا څوک چلوي، دا دنیا ته دا حرکت چا ورکړی؟